د خویندو ادبي لښکر سرلښکرې ښاغلي کلثوم زیب د سارا خان د کتاب مخکتنې دستورې ته وینا. هغه زما د خویندې ادبي لښکر ریس سکندر زما خور او د افکار صاحب د ژوند ملګري سارا خان ده. نو خوشحاله په دې هم یم چې افکار صاحب د خپل ژوند او په دې ادبي دنیا کې زما په خیال داسې یو دغه عملي تور وښود چې هغه سارا خان لیکواله وه، صحافي ده، شاعره ده، نثرنګاره ده، افسانې لیکي، نظمونه لیکي او د ډېرو اخبارونو کې هغه چې دا نو نماینده هم ده په اردو اخبارونو کې. نو هغه په کور کې ننوله، هغه خپل څنګ کې کېنوله، دنیا ته یې وښوله. نو د دې نه غټ زما په خیال یو افقي قدم نه شي اوچتولی او دا زه ځکه وایم چې زه د یوې پښتنې په حیث باندې د مانیرۍ پیدا لویه د سرابۍ نه راغلې پېښور کې خو زما خپل ادبي ژوند چې څنګه تېر شوی یا زه خپل د تره زوی او زما د ژوند ملګري انور صاحب څنګه سپورټ کړم. نو چې کله زه د یو پښتون د طرف نه د یو ښځې طرف ته دونه سخت کار نه وي نو ما نه ډېره زیاته خوشحاله کېږم ورته ومو یو فکر محسوسوم. بله خبره دا ده د افکار صاحب زما په خیال انور صاحب خو بیا ډېر پخوانی ملګری دی خو زما د ټولو کالو ملګری هم دی، ورور هم دی. نو د ده د ژوند ډېر اړخونه دي خو کوم یو اړخ چې هغه ما په خپل لیک کې ولیکلی دی چې افکار صاحب معصوم دی د هغې خپلې وجې دي. د ده مثال د یا خو به دا ووایم چې د هغه یو ابشار د اوبو دی چې د بره نه راغورځېږي نو هغه په بره کېږي او چې د هغې فشار کم شي نو کېږي. یا تاسو دا وګڼئ چې د اور په اوبو پتیله پرته وي او هغه اور ورته بلېږي نو یا ایشېږي ګورګورکی کېږي. یا د ده هغه غوسه هم هغه شانتې ده. زه هم زورور یم دی هم زورور دی. نو اکثر موږ جنګ هم کوو په ټلیفون یو بل ته پټک بند هم کړو خو بیا چې دی نو بیا هم چې رپورټ تېر شي نو موږ بیا بچان کېږو. دا خبره زه ځکه اکثر ورته وایم چې په یو وخت کې چې دی اور دی او په بل کې چې دی وي دی اوبه دي نو دی خوږ هم دی او تریخ هم دی. نو دی د دې کاربو خوږو ټولو سره زموږ تړوي دی او د ده احترام زه د سره نه کوم او د هغې وجې دي. وجې دا دي چې کله زه ادبي دنیا کې وم نو د ده هم یو ارمان و او د داسین صاحب هم ارمان و. دا خبره زه په هر فورم کوم که نه انټرنیشنل میډیا ته وي په کتاب کې په هر ځای کې نو زه ډېر په فخر سره دا وایم چې دوی دواړو به دا وي زموږ ارمان دی چې د پښتنو ښځو دې وپنځېږي او موږ دې سپورټ کوو. تی کولی شي تی وکړه. نو ما په هغه وخت باندې نن اته کاله د یو تنظیم ابتدایي دغه و زموږ و هغه موږ جوړه کړه. بیا یو وټساپ ګروپ هم ده جوړ کړه. موږ ما نه و جوړ کړی. موږ یې پکې واچولو بیا موږ پکې خبرې کولې. بیا په نوم باندې جګړه شوه نو د وی پښتو ادبي سنګر او اباسین صاحب نه پښتو ادبي لښکر ځکه چې که موږ یې مخاطب کوو نو هغه به خال راځي او خال ښځې سره خوند کوي. نو خبره په نوم په غاړو شوه. د دی د لاسه زموږ لوبه هم جوړه شوه د خال او هغه هم رفت خټک صاحب باندې دی جوړه کړه. په هر مقام باندې افکار صاحب موږ سپورټ کړي. زه سوچ کوم موږ چې د اسلام آباد نه پرون زه د پېښور نه اسلام آباد ته راتلم نو ما سوچ کوم ما ته انور صاحب وایي چې ته سبا ورشه نو ته به لاړه شې راشې. ما ته وایي زما خو دومره طاقت نشته چې زه شپږ ګنټې سفر کوم. نو ما ته وایي ولې دا افکار چې کوي نو ما بیا په لاره سوچ کوم چې واقعي دا د ده دومره ډېره لویه سټیمنا ده. خبره دا ده دې وخت کې خلک خپلو بچو له خپل کور له خپل ښځې له یا نشي ورکولی وخت او دا سړی په ټوله صوبه کې ما تر وزیرستان او کته یو خبر باندې منډې وایي دی د خلکو غمونه کوي دی د خلکو په خاطر کې دی به ستا تپوس له هم راځي. هر ځای کې دا فیسبوک ته وګورئ تصویرونه ډک دی. دا ډېر لوی زړه غواړي، همت غواړي، حوصله غواړي خو بل دا دی چې دا سخیتوب هم غواړي. که تا سره ځان له پیسې نه وي خو دا د ادب خدمت خدمتګار که څوک ورته ادبي جرنیل وایي هم ډېر ښه وایي که څوک ورته خدمتګار وایي هم ډېر ښه وایي. نن زه سارا خان ته ډېره مبارکي په دې ورکوم. خلک وایي زه په خاوند مینه یم زه په ورور زه دې ثابته کړه چې دا مینه ده واقعي دې احترام وکړه دی عزت ورکړه افکار صاحب
نو دا نه د دې یوازې عزت دی، دا زموږ د ټولو خویندو عزت دی، ځکه چې مونږ کومه ټولنه کې اوسو د دې سترګې ړندې دي. زمونږ هر یو زه اکثر دا خبره کوم چې خبر نه شئ دا ناست ټول، زه اکثر چې څوک خبره وکړي زه ورته په هر پښتون کې پیدایشي دوه طالبان ناست او دا څه بده خبره نه کوم، ځکه چې مونږ کوم سماج کې اوسو، کومې ټولنې کې اوسو، زه کومې کیسې اورم یا ګورم د پښتنو سړو د پښتنو ښځو طرف ته. نو تاسو به په سلو کې یو کس وینئ چې هغه به د خپل کور نه ابتدا کوي او هغه نسل چرې وده نه کوي، هغه قوم چرې وده نه کوي چې هغه خپلې ښځې شاته پرېږدي. مونږ د دې معاشرې 52% یو، نو که تاسو نه 2% مونږ زیات یو، نو پکار دی چې زموږ پښتانه په دې ابتدا وکړي، خپلو بچو ته تعلیم ورکوي، لوڼو ته د هلکانو هغه یې سپورټ کوي. یو ورځ شفق صاحب د خپلې لور یو افسانه راولېږله، تاسو یقین وکړئ په هغې موږ هېواد ورکړو. وجه دا وه چې لکه یو پلار یو ورور یا یو خاوند خپله بچی ښځه او خپله خور سپورټ کوي، د هغې نه غټ لوی نیک عمل بل نه وي، خدای به هغه ته اجر ورکوي. نو زه خپلې خبرې په دې ختموم چې دا ټول منورین ناست دي، دا هغه ځای نه تر دې پورې زه د ټولو د یو یو احترام وکړم، شکریه یې هم ادا کوم په وجه د دې چې کوم میلاد کې مونږ یو دی مونږ سپورټ کوي. که د دی سپورټ مونږ سره نه وي، د دی هغه ملاتړ مونږ سره نه وي، نو زما په خیال نه به خویندې ادبي لښکر و، نه به زوم، نه به ساره خان و او نه به زیبا فریده و. مونږ تر افغانستان 3 ځله تللي یو، نو دغه هم د دی ملاتړ. الله هم اباد او خوشحاله لره چې چېرته یې او زه چې د افکار او ساره جوړی ته ګورم نو دغه دعا به کوم چې الله دې زموږ د ادب کې هم دغسې جوړی نورې زیاتې کړي. آمین ثم آمین. مننه.